دوستی او دشمنی اهم او بنیادی مسله ده. اهم او بنیادی مسله چې یو سړی مسلمانی، یو سړی مؤمنی، موحدی، خالص بندگی د الله کوي، متبع د پیغمبر صلی الله علیه وسلمی، نو داغه به دا عقیده ای چې دوستی به د هغه چا سره کوي چې د الله دوستی، او دشمنی به د هغه چا سره کوي چې د الله دشمنی. دوستی به صرف د موحدینو سره کوي، د اهل ایمان سره به کوي. حدیث کی راځي، مشهور حدیث ته بار بار بیان شوی هم دی، د انس بن مالک رضی الله عنه حدیث ته، متفق علیه حدیث ته، په صحیح بخاری صحیح مسلم کې شته او په نورو کتابونو کې هم دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. درې خبرې چې پچا کی نو دی به د ایمان خون وسکی. درې خبرې چې پچا کی دی به د ایمان خون سکی. د ایمان هم خون دی، خون لکه څنګه چې ته خوراک کې او د دې خوراک خونی، چې کم خوراک په تا باندې مزیدار ولګي او خونی مزیداری، نو ته بیا هغه خوراک ډیر کې چې د کوم خوند باندې ونه لګي، مزیدار نه، نو بیا دله مزه نه درکوي. د دې ایمان هم خوند دی. خو چې یو سړی بیماري او د ایمان کې بیماري والعیاذ بالله او په زړه کې بیماري، نو دی هغه خوند نشي څکلی. لکه اوس یو سړی بیمار دی، د خولې خونې خراب دی او ته له مټاینې ورکې، دی وایي د دې مټاینو خوند چې دی هغه مزیدار نه دی. مشکل په مټاینو کې نه دی، مشکل په ده کې دی چې خوند پې نه لګي. نو د ایمان هم خوند دی. ګینې د الله د عبادت کول دا ګران کار دی او دا ډېر محنت او مشقت غواړي، خو په هغه چا باندې اساني چې هغه خون وسکي د دې عباداتو. اوس یو سړی د الله په لار کې جهاد کوي او جهاد له وتی دی، څه خیال دی چې دا جهاد کول او په دې جهاد کې ځان ختمول او خوري کول او خپل بچي پرېښوده او کور پرېښوده، مور پلار پرېښوده، داسې آسان کار دی؟ دا ډېر ګران کار دی. خو دې مجاهد ته دا کار په دې آسان دی چې هلته هغه د ایمان خوند څکلی دی، د ایمان وله مزه ورکړې ده، د ایمان وله خوند ورکړی. نو د حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې چا کې درې خبرې وي، دی به د ایمان خوند وسکي. اولنی ان یکون الله ورسوله احب الیه مما سواهما. الله او د الله پیغمبر د دوی سره به د ټولو خلکو سره د محبت نه زیات محبت کوي. هله دې سړي ته به خوند د ایمان میلاویږي. مور پلار سره به دومره محبت نه کوي څومره چې به د الله سره کوي، بیا د الله د پیغمبر سره، بچو سره به دومره محبت نه کوي، دنیا سره به دومره محبت نه کوي. وان يحب المرء لا يحبه الا لله. دویمه خبره دا ده، او د یو سړي سره محبت کوي نو د الله دپاره سره محبت کوي. د دې دپاره موږ دا حدیث وي، یو سړي سره محبت کوي د دې د لاسه نه چې په رشته کې دی، په نسب کې دی، یا مالدار دی یا ښایسته دی، نه، د دې د لاسه سره محبت کوي ځکه چې الله راضي کول غواړي. وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار. درېمه خبره، او کفر ته واپس کېدی دومره بدی شي لکه څنګه چې اور ته غورځېده دی نه خوښی دی بدی شي، دغه شانې کفر ته واپس کېده بدی شي. یو حدیث کې راځي د براء ابن عازب رضی الله عنه حدیث دی، وی چې کنا عند النبي صلی الله علیه وسلم، منګه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو مجلس کې ناسو، وی هغه دا سوال وکړو چې اتدرون ای عرى الایمان اوثق. تاسو ته دا پته شته چې د اسلام مضبوطه کړۍ کومه یوه ده؟ دا تپوس وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپلو ملګرو نه، او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طریقه وه
چې هغه به د دې ملګرو نه کله نه کله سوال جواب کول، او په دې کې دا معلومول نه دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته جواب نه دی معلوم، جواب هغه ته معلوم دی، خو د دې ملګرو هغه توجه خپل طرف ته راړی. نو دا به ووي یو سوال یې دا وکړو، وی تاسو ته پته شته چې د ایمان مضبوطه کړۍ کومه یوه ده؟ هغه ورته وي الصلاه، مونځ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته الصلاه حسنه، مونځ خو یو لویه نیکي ده، ولیس بذاک، خو دغه مضبوطه کړۍ نه ده، دغه نه یادومه. وی بیا ورته موږ ووایو چې الصیام، روژه ده؟ وی چې نه نه، روژه خو صحیح ده چې یو لویه نیکي ده، یو لوی عبادت دی، خو دغه نه یادوم. وی بیا ورته موږ وایو چې جهاد؟ وی چې نه. وی بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله جواب وکړو او دې ته غوږ کېدی، وی اوثق عرى الایمان الحب فی الله والبغض فی الله. مضبوطه کړۍ د اسلام هغه دا ده، د الله دپاره دوستي، د الله دپاره دشمني. مؤلف رحمه الله تا ته دا وی که ته موحد یک یوازې د الله بندگی کې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري، نو بیا به دوستي هم د الله دپاره کې او دشمني به هم د الله دپاره کې. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې په سورة آل عمران کې دا خبره ذکر کړې ده، لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین. نه به نیسي مؤمنان کافرانو لره دوستان سوا د مؤمنانو نه، مؤمنان به دوستیانې صرف د مؤمنانو سره کوي، صرف په مؤمن دوستی به د مؤمن سره وي، د هغه محبت د زړه هغه به د مؤمن سره وي. او دا یو ډېر ناشنا محبت دی، د دیندارۍ د لاسه محبت او د دین د لاسه محبت. دا ګوره دا رشته، دا درته زه د تجربې خبره کوم او یقیني خبره یې کوم، دا رشته د هغه رشتو نه مضبوطه یي کومه چې د وینې او د نسب رشته یي، د هغې نه هم دا رشته مضبوطه یي. ستا خپل رور به د یو مور پلار نه پیدا یي، خو د هغه سره به دومره محبت نه وي څومره چې به د هغه ملګري سره ستا محبت وي چې د هغه سره دا ملګرتیا د دین د لاسه وي، د عقیدې د لاسه وي، د منهج د لاسه وي، هغه به د هغې نه هم زیات خوښ وي. نو د آیت کې الله وایي چې مؤمنان به د مؤمنانو نه علاوه ځان له نور دوستان نه لټوي. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. ای ایمان والو تاسو به زما دشمنان او خپل دشمنان الله وی دوستان نه ګرځوئ. خو دلته یو فایده یاده ساتئ، د کفارو سره محبت په دوه قسمه دی، یو انسان کفر ته رسی او دویم انسان کفر ته نه رسی خو لویه ګناه ده په لویو ګناهونو کې، لویه ګناه ده په لویو ګناهونو کې. هغه کم محبت ته چې انسان کفر ته رسی، د کافر سره محبت کول د هغه د دین د لاسه، د هغه د مذهب د لاسه، د دې سره انسان کافر کیږي. یا داسې محبت ورسره کول، داسې مرسته ورسره کول چې دوی غالب شي په اسلام او مسلمانانو باندې، چې دا کفر زورور شي، دې سره انسان کافر کیږي والعیاذ بالله. او دې ته وایي التولي. قرآن کې الله وایي که نه ومن یتولهم منکم فانه منهم. په تاسو کې چې چا دوی سره داسې محبت وکړو او داسې دوستي وکړه، دیم د هغوی په شان شو، دیم کفر ته وړي. دویم قسم محبت هغه د دنیا د لاسه محبت کول، نو دا لویه ګناه ده په لویو ګناهونو کې، لکه د مال د لاسه د هغوی صفتونه کول، د منصب د لاسه. دې سره انسان کفر ته نه وځي، خو دومره ده چې په یو لوی او خطرناکه بیمارۍ کې پروت دی. بیا د مشرکانو او کافرانو سره محبت کول د یو مباح منفعت ته لاسه چې دوی ته میلاویږي، نو دا جایز ده. څنګه؟ لکه یو سړی دی زوی کافر دی، د زوی سره خو طبیعي محبت په زړه کې دی، یا زوی مسلمان دی او پلار یې څه دی کافر دی، یا یو کافر ګاونډي دی تا سره ښه کوي. په دې باندې دلیل نوح علیه السلام چې کله
طوفان راغ او کشتی ته وختو نو هغه زوی ته څه وي وی یا بني ارکب معنا زوی راځه موږ سره وخیږي او د زوی کافر دی خو هلته زوی دی دغه محبت ته لاسې څوک نه کافر کیږي دغه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل تره سره محبت نه کو ابو طالب سره انک لا تهدی من احببت اے پیغمبره ته ګوره هغه چا ته هدایت نشي ورکولی ستا مرضي نه دی چې چا سره ته محبت کوې چې چا سره ته محبت کوې نو دې محبت ته لاسې څوک نه کافر کیږي یا یو سړی دی ښځې اهل کتابو نه یې واده کړی دی ښځې نصرانۍ ده یا یهودۍ ده د مباح منفعت ته لاسې د هغې سره محبت ساتي په دې کې څه حرج نشتي خو هغه محبت چې هغه په زړه کې ورننوځي او د هغوی د دین سره محبت کوي او چې دوی زورور شي په اسلام باندې او دوی زورور شي په مسلمانانو باندې نو د انسان وباسي څه ته د انسان کفر ته وباسي او محبت ته مال د لاسه او د جاه او د منصب د لاسه نو دا لویه ګناه ده په لویو ګناهونو کې خطرناکه ګناه ده او په دې انسان باندې یره ده داسې نه چې دی په دې محبت کې ورننوځي او هغه محبت کې بیا ور داخل شي چې د هغې د لاسه انسان کافر کېږي والعیاذ بالله بیا پې مؤلف رحمه الله دلیل راوړی دی په دې خبره باندې په کومه خبره په دې درېیمه خبره چې یو سړی مؤمني موحدي په الله باندې ایماني نو هغه د کافرانو سره دوستي نه کوي په دې دلیل راوړی دلیل دی په سورة المجادله کې والدلیل قوله تعالى ودليل ذلك لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله اے پیغمبره تبو نمومي ديسي قوم او ده تغوكي دي ده ايمان مسألة ده تبو نمومي ديسي قوم چه اغوی ایمان راوڑه ده پا اللہ باندی او پا آخرت باندی او بیا دی محبت کئی ده آغا چا سره چې هغه دشمن د الله او د الله د پیغمبري داسې نشي کېدی مؤمنان د هغوی سره محبت نه کوي ولو کانوا آباءهم اگر که پلارانی دي که پلار دی بیا ورسره هم طبیعت نه لګي او ابناءهم یا زامن دي که زامن کافران دي هم ورسره نه لګي او اخوانهم یا رونه دي هم ورسره نه لګي او عشیرتهم که خاندان او قبیله ده هم ورسره طبیعت نه لګي ځکه موږ بار بار دا خبره بیان کړی ده او کوي چې موږ ته نږدې انسان چې په رشته کې مي چې بېدینه یې زموږ ورسره نه لګي زموږ ورسره دوستي نشته او هغه سړی چې هغه د دنیا په مشرق کې ده او موږ مغرب کې یا هغه مغرب کې او موږ مشرق کې او مؤمن دی او دیندار دی زموږ ورسره محبت لري اگر که هغه انګریزي که هغه پنجابی دی که هغه عربی دی که هغه عجمی دی که هغه تور دی که هغه سپین دی که هغه بدرنګ دی که هغه ښایسته دی او که هغه مالدار دی که هغه غریب دی چې دیندار دی زموږ ورسره طبیعت لګي زموږ ملګری دی دې خلکو له به الله ورکوي څه نو دې ته غوږ کېدی اووه خبرې الله په دې آیت کې ذکر کړي دي اولئک کتب فی قلوبهم الایمان دا هغه خلک دي کم خلک کمو چې دوستی دا هغه چا سره نه ده کړې څوک چې د الله او د الله د پیغمبر دشمنان دي صحابه کرام وګورئ په جهاد کې پلار یې مخې له راغلی دی بعضو پکې وجلی دی بعضو زامن وجلی دي بعضو رونه بعضو خاندان او قبیلې والا خو چې کله د کفر په صف کې را مخامخ شوی دی نو بیا په کافرانو کې شمار کړی دی او دې ته نه دي کتلي چې ده سره زموږ دا رشته ده الله وی د دې خلکو په زړونو کې ما ایمان مضبوط کړی دی یوه دا فایده شوه چې کله ته د الله د دشمنانو سره دشمني کې نو ستا په زړه کې به الله ایمان مضبوط کړي وایدهم بروح منه او الله به د دوی خاص مرسته کوي دوه خبرې شوې درېیمه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها درېیمه خبره څه ده الله به جنتونو ته ننباسي څلورمه رضي الله عنهم ورضوا عنه الله به د دوی نه راضي شي
دا څلورمه خبره ده الله به د دوی نه راضي شي رضي الله عنه. پنځمه خبره ورضوا عنه او دوی به د الله نه راضي شي. شپږمه خبره اولئک حزب الله الله به دا خلک شمار کی په هغه ډله کې کومه ډله چې د الله ډله ده. حزب الله د الله خاص ډله. اوومه خبره الا ان حزب الله هم المفلحون یقینا هغه ډله چې کومه ډله د الله ده کومه ډله چې د الله ده دغه ډله کامیاب ده یعنې الله به دوی له کامیابي ورکوي. دا په دلیل راوړی دی شیخ رحمه الله. نو دا خبره یاد ساتي خلاصه ده چې د ایمان مضبوطه کړۍ کومه وه ده د الله دپاره دوستي د الله دپاره دشمني دا مضبوطه کړۍ ده. ځکه امام ابن القیم رحمه الله په خپله نونیه کې وایي اتحب اعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في امكاني وكذا تعادي جاهدا احبابه اين المحبه يا اخ الشيطان. ودا څنګه خبره شو چې ته د الله او د پیغمبر د دشمنانو سره محبت کې او الله او د الله د پیغمبر د ملګرو سره دشمنی کې نو ای د شیطان روره څنګه کېدی شي. ګوره د شیطان رور یې ورته ووایي. شیطان رور دی. د الله د دشمنانو سره د پیغمبر د دشمنانو سره محبت دی او الله او د پیغمبر د دوستانو سره دشمنی نو دی بیا ځان ته څنګه مؤمن وایي. نو دا اهمه او بنیادي مسله ده. ابراهیم علیه السلام په باره کې الله وایي که نه قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهیم والذین معه. ستاسو دپاره یو ښایسته نمونه ده په ابراهیم علیه السلام کې او د هغه په ملګرو کې. الله وایي د هغوی نه طریقه یې زده کوي. ولې هغوی څه چل کړی ابراهیم علیه السلام څه چل کړی او د هغه ملګرو څه چل کړی. الله وایي اذ قالوا لقومهم کله چې ووایي هغوی خپل قوم ته قوم چې کله په شرک باندې اخته و او په شرک کې ورننوتی و د ابراهیم علیه السلام قوم او په کې پلار هم دی. ګورئ اعلان وکړو صفا ابراهیم علیه السلام او د هغه ملګرو هم څه ووي انا براء منکم ومما تعبدون من دون الله. مونږ ګورئ بیزاره یو ستاسو نه او د هغه چا نه چې تاسو یې بندګي کوئ د الله نه علاوه. یعنې نه تاسو سره څه تعلقات شتي او نه ستاسو د دې بوتانو سره زموږ څه تعلقات شتي. کفرنا بکم مونږ تاسو نه انکار کړی. وبدا بیننا وبینکم العداوة والبغضاء ابدا او زمونږ او ستاسو په منځ کې دشمني او بغض شروع شو همیشه دپاره وي همیشه حتی تؤمنوا بالله وحده تر دې چې تاسو په الله باندې ایمان نه راوړئ د هغه وخته پورې به زمونږ او ستاسو په منځ کې دشمني. الله وایي د ابراهیم علیه السلام نه چلې زده کوي. د ابراهیم علیه السلام د ملګرو نه چلې زده کوي چې موږ ګورئ چې تاسو کفر کوئ زمونږ تاسو نه بیزارۍ اعلان دی. خو دلته یو څو اهمې خبرې هغه یادې ساتئ. د بعضو خلکو دا مطلب دی او دا جاهلان دي سرسري د اسلام مطالعه چې وکړي د قرآن او د حدیث وی الله وی چې زما د دشمنانو سره دوستی مه کوئ بس دوی دا هر څه بند کړي چې د کفارو سره هر قسمه معاملات دا بند دي. ولې لکه وی الله وی چې دوستي ورسره مه کوئ. دا اوس په دې مسله باندې نه دی پوه شوی. موږ به د کفارو سره دشمني کوو دا زموږ ایمان دی. موږ به د هغوی سره په زړه کې بغض ساتو دا زموږ ایمان دی. خو بعض اهم مسلې بیا هم یادې ساتئ. اولنۍ د کفارو سره د دشمنۍ دا مطلب نه دی چې موږ به هغوی له دعوت نه ورکوو. موږ به هغوی له دعوت ورکوو. لکه اوس یو سړی دا ووایي چې مړ دا د الله دشمن دی پرېږدوی دله به دعوت نه ورکوو. نه نه دعوت به وله ورکوې. دویم کفارو سره به دشمنی کوو خو د کفارو سره صلح هم جایز ده. وان جنحوا للسلم فاجنح لها. الله وایي که چېرته دوی د صلح خبره کوي صلح ورسره وکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم صلح کړې ده که نه. کومه صلح ده مشهوره؟ صلح حدیبیه. حالاتو مطابق اوس مسلمانان مثال کې ضرورت لري او هغوی پې زورور دي
څه وخته پورې همیشه دپاره نه، څه وخته پورې صلح وکړي، نو په دې کې څه حرج نشته. درېیمه خبره چې در سره ښه وکړي نو ښه ورسره کولی شي، چې در سره ښه وکړي نو ښه ورسره کولی شي. د بعضو دا مطلب دی چې د کافرانو سره دشمني به کې، د الله د دشمنانو سره به بغض ساتي، د هغوی سره بد اخلاقي کوه، نه ښه به ورسره کوې، او چې تا سره ښه وکړي ته به په جواب کې هم ښه کوې، ښه اخلاق به ساتي. کافران ټول یو شان نه دي. اوس یو کافر دی ستا په ملک کې اوسېږي معاهدې لاندې، او ته توره راوالې چاړه راوالې چې زه دې وژنمه، ولې لکه وایي الله وایي چې دښمني ورسره کوه. دا ته نه یې پوه شوی په صحیح اسلام باندې، دا ته په صحیح اسلام باندې نه یې پوه. هر کافر وجل خو نه دي راغلي، او نه دا چې د کافر سره بد اخلاقي کوه. څلورمه خبره، یو سړی دی مور پلار یې کافران دي، نو په دې بچي لازم دي چې د هغوی سره به ښه کوي. ها په کفر کې به د هغوی خبره نه مني، په شرک کې به د هغوی خبره نه مني، خو دا ده چې په دې بچي باندې لازم دي چې د مور پلار سره به ښه کوي. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الله وی که د شرک خبره درته کوي، او یو داسې خبره درته کوي چې په هغې کې نافرماني ده الله، په هغې کې به له خبره نه منې، هم په دنیا کې به ورسره ښه کوې. مطلب دا نه چې اوس الله وی زما د دشمنانو سره دشمني کوه، او یو سړی د مور پلار یې کافران دي یا مور پلار یې مشرکان دي، او دی د هغوی هغه حق نه ادا کوي. نه حق به ادا کوي. پنځمه خبره، صحیح ده چې له الله د دشمنانو سره به دشمني کوو، خو د هغوی سره تجارت کول، د هغوی نه څه شی اخیستل، په هغوی څه شی خرڅول د جایز دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مدینه کې د یهودو سره معاملات کړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینه کې د یهودو سره معاملات کړي دي، نو په دې کې څه حرج نشتی. شپږمه خبره، د الله د دشمنانو سره به دشمني کوو، د الله د دوستانو سره به دوستي کوو، خو دا خبره یې ساتئ چې الله اجازت ورکړی دی چې موږ د اهل کتابو د ښځو سره نکاح وکړو. یو سړی د یهودۍ ښځې سره نکاح کوي یا د نصرانۍ سره، نو دا جایز دي په شرط دی چې کله هغه پاکه وي د زنا نه. اوومه خبره، په دې کې څه حرج نشتی که تاله د روټۍ طرف ته دعوت ترکي او روټۍ یې مباحي، نو ته یې خواله تلی شي، خصوصا په دې نیت چې دعوت ورته وکړي او متاثره شي د اسلام نه او تا نه او مسلمانان شي، نو په دې کې څه حرج نشتی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کار کړی. اتمه خبره دا یې د ساتئ چې کافر یي او ګاونډي دی، نو ښه به ورسره کوې، ځکه چې د ګاونډیتوب یې حق دی په تا باندې. نهمه خبره دا یاد ساتئ چې ظلم د کافرانو سره نه دی جایز. اوس الله وایي چې زما د دشمنانو سره دشمني کوئ، نو د هغې مطلب دا نه چې ته ورسره ظلم کوه. لا یجرمنکم شنعان قوم علی الا تعدلوا. یو قوم سره دشمنی کې الله وایي دومره به نه ورننوځي چې عدل او انصاف پرېږدئ. کافر دی، منو چې د الله لوی دشمن دی، د پیغمبر دشمن دی، خو ظلم خو سره نه دی جایز. خلاصه دا شوه، دا خبره یاد ساتئ. الولا والبرا په دې باب کې د الله دپاره دوستي او دشمني، په دې کې خلک په درې قسمه دي. یو، اهل الایمان والصلاح والاستقامة على طاعة الله. کم خلک چې مؤمنان دي، نیکان خلک دي، اوچتو مرتبو ولدي، د دوی سره به محبت کوو. دویم دي اهل الكفر بالله، کافران، نو د دوی سره به څه کوو؟ دشمني به کوو. دریم قسم هغه مسلمان، ګناهګار مسلمان، نو د ده سره به محبت کوو په اندازه د ده د دیندارۍ، او د ده سره به دشمني کوو په اندازه د ده د بېدینۍ. لکه اوس یو سړی دی مسلمان دی او د الله په عباداتو کې کوتاهي کوي،
یو سړی دی مسلمان دی د الله عبادت په صحیح طریقه کوي د دواړو سره به یو شان محبت کوي؟ نه، فرق به دا چې کم ګناهګار مسلمان دی د ده سره به محبت کوو د ده د دیندارۍ مطابق، او د ده سره به دشمني کوو او د ده سره به نالګي کوو د ده د بېدینۍ مطابق. نو دا اهمه بنیادي مسله یې د ساتئ چې خلک په دې کې درې قسمه دي. د کفارو سره به محبت نه کوې، د کفارو سره به دشمني کوې، دا د دې مسلې خلاصه ده. د الله د دوستانو سره به دوستي کوې، د مؤمنانو سره به محبت کوې. د کفارو سره په محبت کې ګوره ډېرې خبرې دننه راځي چې دا مقام د هغه تفصیل نه دی، خو زه به ترې بعضو ته اشاره وکړم. لکه یو خبره تېره شوه، د هغوی سره محبت کول د دین د لاسه، د هغوی دین د لاسه، دا خو کفر دی. دغه شان په هر ځای کې د دې کافرانو صفتونه کول دا هم نه دي په کار. یاره وګوره کافرانو ته، یاره وګوره هغوی ته، وګوره څنګه دنیا یې ده، وګوره څنګه اخلاق یې دی، وګوره څنګه. ګوره کافر که ډېر هم ښه سړی شي، خو ستا د الله سره دشمني ده، ستا د پیغمبر سره دشمني ده. بعض والعیاذ بالله دا وایي وایي د دې پلاني نه هندوان ښه دي، او د پلاني نه اسرائیل ښه دي، او د پلاني نه یهود ښه دي. دا خو ډېره خطرناکه خبره ده. ګورې ته د مسلمان نه څنګه هندو غوره کې، او ته د مسلمان نه څنګه یهودي غوره کې؟ مسلمان که ډېر هم ګناهګار شي او ډېر هم بد کرداره شي او ډېر هم بد سړی شي، خو بیا هم په الله باندې ایمان دی، په پیغمبر باندې ایمان دی. د کافرانو سره د دوستۍ او د محبت یو اثر دام دی چې یو سړی د هغوی په نومونو باندې ځان له نومونه ایږدي، خپلو بچو له نومونه ایږدي. لکه نن سبا دا بعض والعیاذ بالله خپلو بچو له د ډمانو او د فلمي فنکارانو او د هغوی نومونه ایږدي والعیاذ بالله. یا د فوټبال والو یا د هغه کلاړیانو چې کافران دي، وایي جي زما ورسره محبت دی والعیاذ بالله. دغه شان یو اثر یې دا دی چې یو سړی شکل د هغوی په شان جوړ کړي، ویښته به یو شان کړي او بل شان به یې کړي او ږیره کې به ډیزاینونه کړي والعیاذ بالله. ټول د کافرانو نه متاثره شوي دي. د هغوی سره محبت دی که چې دې نه شریعت منع کړی دی. او دا یې د ساتئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي من تشبه بقوم فهو منهم. څوک چې د کوم قوم په شان ځان کوي هغه قوم کې دی. او چې کله دا ډمان او دا انګریزان او دا کافران ګیرې غټې کړي، بیا د مسلمانانو کې چې کوم د دوی سره محبت کوي هغه هم ګیرې غټې کړي، او ته به ورته چغې وایې چې الله د الله د رسول دا حکم دی چې ګیره پرېږده، به یې نه پرېږدي. په لباس کې د هغوی په شان ځان کول، په لباس کې لنډې تنګې جامې، لغړې جامې، د هغوی خاص لباس اچول بې ضرورته، د دې لپاره چې ځان پې شو کوي زه تعلیم یافته یم او زه د هغوی نه متاثر یم، والعیاذ بالله د دې نه به ځان مسلمان لرې ساتي. بې ضرورته د هغوی ژبه ویلو هم نه دي په کار. علماو دا خبره لیکلې ده. بې ضرورته د کفارو ژبه به هم نه استعمالوي. دې ته څه ضرورت دی؟ ته یو مسلمان سره لګیا یې، هغه ستا په ژبه پوهېږي، ته د هغه په ژبه پوهېږي. هېڅ ضرورت نشته چې ته پکې د انګلیش ټکي وایې یا د کافرانو بله کومه خاص ژبه یې د هغې ټکي پکې وایي. الا دا چې ضرورت ورته راشي، موږ د هغې خلاف نه یو، او نه موږ د دې خلاف یو چې مې زده کوو. زده کول په کار دي چې موږ ترقي وکړو په دې ژبه، په دې ژبې سره بیا موږ دعوت کولی شو، په دنیوي علومو کې مخکې تللی شو. خو موږ دا وایو چې بې ضرورته استعمالول نه دي په کار. تاسو چېرته یو انګریز لیدلی، تاسو چېرته یو یهودی نصرانی لیدلی چې هغه پښتو وایي او په هغې فخر کوي، یا اردو وایي په هغې فخر کوي، یا عربي وایي په هغې فخر کوي؟ نه. خو دا مسلمانان دي چې نښتي دي د هغوی په ثقافت پورې. زمونږ الحمدلله خپل ثقافت دی، زمونږ خپله معاشره ده. نو دا بعض نښې ما ذکر کړي آثار، اگر که دا خبره اوږده ده خو په دې باندې به اکتفا وکړو. اوس بیا حاصل بیانو. پرون موږ دا خبره ذکر کړې وه چې شیخ رحم الله وایي درې خبرې زده کوي. درې خبرې کمې کمې دي؟ الله پیدا کړي، الله زمونږ رازق دی، او موږ ته پیغمبران را لېږلي دي. چا چې دې پیغمبر ومنله جنت ته به ځي، چا چې ونه منله جهنم ته به ځي. دا اولنۍ خبره. او دویمه الله په دې نه دی راضي چې الله په دې نه دی راضي او ناس دا الله غواړي زما بندګي، په بندګۍ کې ورسره څوک شریک کړی شي. هکه نږدې ملایکي او که هغه را لېږلی شوی پیغمبري. درېیمه خبره نن بیانه شوه چې کوم سړی موحدي، په الله باندې ایماني، د پیغمبر تابعداري، نو هغه به
دوستی نه کوي د هغه چا سره چې هغه دشمنان دي د چا؟ دشمنان دي د الله او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم، چې هغه دشمنان دي د الله او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. د هغې نه بعد به شیخ رحمه الله وایي اعلم پوه شه په دې خبره باندې ارشدک الله لطاعته، الله دې تا ته هدایت درکړي یا دې الله ستا مخه کړي د هغه بندګۍ ته. څومره ښایسته دعاګانې دا شیخ کوي هر وخت. د دلیل په دې باندې چې شیخ ډېر مشفق و، ډېر مهربان و، ځکه خو په دعوت کې دومره اثر وکړه. تاسو وګورئ د جزیرة العرب ته خصوصا او بیا د سعودي عرب ته وګورئ، دا ځمکه چې د شرک نه پاکه ده او د دې خزعبلاتو نه او د دې پالتو قیسو میسو نه پاکه ده، نو د الله د توفیق نه بعد د دې شیخ رحمه الله دعوت دی. او دعوت کې د هغه دومره شفقت او مهرباني و، نو ځکه خو مخکې لاړ دا دعوت. نو یې پوه شه په دې خبره باندې ان الحنیفیة ملة ابراهیم علیه السلام. وی دا خبره یاد ساته چې حنیفیت دا د ابراهیم علیه السلام ملت دی. حنیفیت څه ته وایي؟ الله د ابراهیم علیه السلام په باره کې وایي ان ابراهیم کان امة قانتا لله حنیفا. ابراهیم علیه السلام حنیفو، نو دا حنیفیت نسبت ته حنیف ته، او اصل کې دا دی حنف، په عربۍ کې دې ته ویل کېږي حنف. او حنف معنی څه ده په عربۍ کې؟ المیل، د یو شي نه کږېده. نو معنی د حنیفیت څه ده؟ الملة المائله عن الشرك الى التوحید. هغه ملت، هغه امت، هغه قوم چې هغه مائله دی د شرک نه د توحید طرف ته. موحدین دي، د شرک نه کاږی شوي دي، د شرک نه وړېدلي دي. نو شیخ رحمه الله ته دا وایي چې د ابراهیم علیه السلام ملت څه هغه حنیفیت و. ابراهیم علیه السلام سوچه مؤمن و، موحد و، د شرک نه وړېدلی و د توحید طرف ته. او همدقه د ټولو پیغمبرانو دین دی، د ټولو پیغمبرانو مذهب هغه توحید دی. په عقیده کې ګوره ټول پیغمبران یو دي، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ وایي موږ پیغمبران څه یو؟ موږ وروڼه یو. په پلار کې ټول وروڼه دي، میندې جدا دي. یعنې مطلب چې بنیادي عقیده د ټولو پیغمبرانو د آدم علیه السلام نه والا او د آخرني پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم پورې ټول یو دي. ها په بعضو احکاماتو کې او په شرایطو کې بیا فرق شته. ذكر إمام ابن القيم رحمه الله فالدين في التوحيد دين واحد لم يختلف منهم عليه اثنان. دين التوحيد هذا طول بيوده دين الإله اختاره لعباده ولنفسه هو قيم الأديان فمن المحال بأن يكون لرسله في وصفه خبران مختلفان. وإذا كدين شيء يو پیغمبر دي الله ببارك يو سوي أو غدوهم دي بل سوي دا خوني شي كده. نو عقيده کې ټول پیغمبران سدي ټول یو دي، د ټول یو عقیده ده. نو حنیفیت دا د ابراهیم علیه السلام مذهب دی. دا مذهب څه دی؟ اوس تا ته د هغې وضاحت کړي. د حنیفیت څه ته وایي؟ ان تعبد الله وحده، چې ته به د الله بندګي کې یک یوازې د هغه بندګي به کې، مخلصا له الدین، اخلاص به یې پتا کې. اخلاص څه ته وایي؟ چې کوم عبادت چې ته کې د خالص د الله دپاره کې. دوه مسلې دلته ذکر کړي، عبادت او اخلاص. نو دې څه خلک هم شته چې عبادت کوي خو اخلاص پکې نه وي، دا عبادت الله نه قبلوي. د ابراهیم علیه السلام لاره هغه دا ده ان تعبد الله وحده مخلصا له الدین. د الله بندګي به کې یک یوازې د هغه بندګي به کې، څوک به ورسره پکې نه شریک کې. مخلصا له الدین، او څه به اخلاص به یې پتا کې. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصا له الدین. دا امر الله ټولو ته کړی دی، ټولو پیغمبرانو ته الله دا ویلي دي چې خپلو امتونو ته دا ووایي. ځکه بیا څه وایي شیخ رحمه الله؟ وبذلك امر الله جميع الناس. او الله سبحانه وتعالى ټول انسانان او پیریان هغوی له دعوت ورکړی دی دو خبرو طرف ته چې عبادت به یوازې د الله کوي او پای کې به اخلاصي. لك الله بسورة بقرة كسوي يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. اي انسانانو بندگیو کی دا الله ټول انسانانو ته ویلي، یوازې موږ ته نه دی ویلي. نو دا د الله دعوت ته ټولو ته، انسانانو تم دی، پیریانو تم دی،
او دغه لار و د ابراهیم علیه السلام، دغه حنیفیت دی، دغه ملت دی د ابراهیم علیه السلام چې عبادت به یوازې د الله کې او سبب کې اخلاص به پکې. عبادت په اصل کې عجزۍ ته وایي، یعنې ته به عجزي کې د الله په مخ کې، او په اصطلاح کې هر هغه کار او هر هغه وینا چې د الله خوښوي، که هغه پټ وي که هغه ښکاري، دې ته عبادت وایي. د هغې کول دې ته عبادت وایي. دا به درته فایده ذکر کړم. عبادت په دوه قسمه دی. موږ دا وایي چې عبادت معنی څه ده؟ عجزي کول. عجزي په دوه قسمه ده. یو ته ویل کېږي عبادت کونیه، دا ټول کون او کائنات الله ته عجز دی، که کافر دی او که مؤمن دی، دا یو قسم عبادت دی. ټول عجز دی د چا په مخ کې؟ د الله په مخ کې، خو په دې چاته ثواب نه میلاویږي. لکه اوس کافر دی، دی عجز دی د الله د فیصلو په مخ کې، د الله د فیصلو په مقابل کې داسې طاقت چلیږي؟ نه چلیږي. او دویم دی عبادت شرعیه، شرعي عبادت، عجزي الله ته کول، شرعي عجزي چې هغه خاص ته هغه چا پورې، هغه مؤمنانو پورې چې د الله بندګي کوي، په دې باندې ثواب میلاویږي. نو شیخ رحمه الله وی الله په دې خبره باندې ټول خلکو ته امر کړی دی، وخلقهم لها، او د دې دپاره دا ټول خلک پیدا کړي دي، د دې عبادت دپاره پیدا کړي دي. کما قال تعالی، لکه څنګه چې الله په قرآن کې وی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما نه دي پیدا کړي انسانان او پیریان مګر د څه دپاره؟ د خپلې بندګۍ دپاره. انس، وما خلقت الجن والانس، انس خو انسانانو ته وایي، د آدم اولاد ته، دا خو واضح ده. او جن پیریانو ته وایي. دا ټکی په اصل کې اخیستی شوی د اجتنان نه، او اجتنان معنی ده په عربۍ کې استتار، پټېده. نو دا پیریان پټ شوي دي زموږ نه، موږ ته په نظر نه راځي. ماشوم چې د مور په خېټه کې څه ورته ویلی کېږي؟ جنین. جنین ورته ولې وایي؟ ځکه چې پناه یې د سترګو نه. باغچې ته او باغ ته جنت ولې ویلی کېږي؟ ځکه چې ونو پټ کړی، ونو پټ کړی. نو جن معنی دغه ده. نو الله موږ ټول پیدا کړي یو، انسانان او پیریان، د خپلې بندګۍ دپاره. سورة الملک الله څه وایي؟ الذي خلق الموت